بسم الله الرحمن الرحیم. دحاجت د لمانځه طریقه داسې ده چې مولانا اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه په اعمال القرآن کې بیان کړې ده. دا لمونځ په پنجشنبه د شپې ماخوستن د لمانځه څخه وروسته ادا کېږي. ښه طریقه داسې ده چې د اوداسه پر ځای باندې څوک غسل ورته وکړي او پاکې جامې ورته واغوندي. په 2 رکعاته باندې دا لمونځ ادا کېږي. په لومړي رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته قل یا ایها الکافرون 11 واره ویل کېږي، او په 2م رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته قل هو الله احد 10 واره ادا کېږي. لمونځ چې مو همدغه سپره کوي، یعنې اتحیات اللهم صل او اللهم بارک دا چې مو په ناسته کې ورخو نو سلام ګرځي. د سلام څخه وروسته باید څوک خبرې ونه کړي، بیرته ولاړ شي سجدې ته. په سجده کې 10 واره اللهم صل، 10 واره اللهم بارک، او 10 واره ربنا آتنا فی الدنیا، 10 واره سبحان الله سبحان الله. دغه ووایي. سر چې د سجدې څخه راپورته کړي، خپل حاجت په الله تعالی جل جلاله ته د دعا په شکل باندې په ډیر تضرع، په ډیرو زاریو او عاجزي باندې ووایي. ان شاء الله د الله پاک په فضل او د الله تعالی په کرم باندې به د دې دغه حاجت پوره سي. مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه وایي چې تر زرو ډیر کارونه په همدغه لمانځه باندې ما د الله تعالی په فضل باندې سرته رسولي دي.